السلام علیکم ګرانو دوستانو، څنګه یاستئ؟ ښه یاستئ؟ الله دې وکړي تاسو هم زموږ په شانتې روغ او رمټ د صحت کالي به هم پرتن وي. دا دی زه نن بیا تاسو دپاره د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. نن په دې باندې خبرې کوو څنګه کولی شو چې زموږ د فیسبوک د ملګرو لیست پټ کړو چې څوک یې ونه ویني. نو راځو، تاسو به اول راشئ چې هر یو براوزر وي. ما سره دا کروم دی. دلته به راشئ، په سرچ کې به ولیکئ www.facebook.com. چې هر کله هم دا ولیکل نو دا به سرچ کوئ. تاسو دا به سرچ کوئ. دا د ما اول نه مې خلاصه ده په همدې براوزر کې آی ډي. تاسو ته هلته ایمیل او پاسورډ غواړي، هماغه به ورکئ. نو په دې کې به تاسو په د درې ټکي نښان ته اول راشئ. اول به په دې باندې کلیک وکئ. دلته چې راغلی په خپله آی ډي باندې به بیا کلیک وکئ. دلته چې راغلی تاسو ښکته به راشئ همداسې. دلته دا ملګري لیکلي دي، فرینډس 3914 ملګري. په دې فرینډس باندې به کلیک وکئ. تاسو په دې باندې چې هر کله کلیک وکئ نو دلته تاسو ته دا ځای ښکاري، دا آنلی می لیکلی دی. ما دا اول نه اړولی ده. دلته یا پبلیک وي یا فرینډس وي، او دلته نور هم شته. دا نه وینئ، یو پبلیک دی چې عام او خاص یې کتلی شي. یو فرینډس دی چې صرف همغه چې تا سره کوم په فیسبوک کې فرینډ دی همغه یې کتلی شي. او یو آنلی می ده چې صرف تا نه بل څوک یې نشي کتلی. نو تاسو به په دې آنلی می باندې کلیک وکئ. دې باندې به کلیک وکئ او بس دا به آنلی می ته شي. نو بیا ستاسو ملګري به هیڅوک هم نشي کولی چې ستاسو ملګري وویني. هغه کار رنګه ملګري وي تاسو سره. نو دا وه دوستانو د نن ورځې طریقه. که چېرته هم دا ویډیو خوښه شوي، لایک او شیر یې کړئ. زموږ د فیسبوک صفحه خوښه کړئ او یوټیوب ته هم راشئ تر څو موږ درته نورې ښې ویډیوګانې اپلوډ کړو. ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.